السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او د صحت په جامو کې وفات یاست. نن غواړم په دې ویډیو کې درته وښیم چې څنګه کولی شو د یوټیوب ویډیوګانې په فیسبوک کې ډایرکټ ډول پلی کړو، بې له دې چې کوم سبمیټ ورکړو. زیات دوستان دا پوښتنه هم کوي او ستونزه لري چې موږ کله ویډیو په لینک باندې کلیک وکړو نو موږ نه سبمیټ غواړي. نو دغه سبمیټ موږ څنګه له منځه وړلی شو؟ که هغه د یوټیوب ویډیو یا پلی سټور کې کوم اپلیکیشن لینک وي نو هغه تاسو ډایرکټ خلاصولی شئ. نو دوستانو هیله در لرم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نشان هم وایي تر څو دا رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې پر وخت سره در ورسیږي. نو دوستانو دا ویډیو در سره لایک هم کړئ. دلته به تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ. کله چې فیسبوک خلاص کړم نو دلته به تاسو په دې درو لکیرو باندې په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړم دلته به تاسو ما دلته یوه ویډیو سیو کړې ده. کله چې په دې باندې کلیک وکړم نو موږ نه سبمیټ غواړي. نو دغه سبمیټ اپشن څنګه د تل لپاره له منځه وړلی شو؟ بیا به هیڅ ویډیو کې هم دغه سبمیټ نه غواړي. دلته دوستانو تاسو ګورئ دا ویډیو سبمیټ غواړي. اوس دغه څنګه له منځه وړلی شو؟ تاسو به له دې ځای څخه وځئ او تاسو به سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړئ. دلته راشئ سیټینګ اینډ پرایوسي دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ دلته به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړ نو دلته به لاندې لاړ شئ او دلته به میډیا اینډ کنټینټ باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو وینئ دوستانو دلته چې د لینک آف ان ایکسټرنلی دغه تاسو آن کړئ. نو کله چې آن کړو نو ستاسو ویډیو ډایرکټ سټارټېږي او بې له دې چې کوم سبمیټ وغواړي نو تاسو خپله ویډیو سټارټ کولی شئ. دوستانو اوس راځو هغه سیوډ ویډیو ګورو چې رښتیا هم کیږي او که نه کیږي. دلته کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ګورئ ډایرکټ په یوټیوب کې خلاصه سوې ویډیو دا وینئ دوستانو. دلته موږ نه اوس سبمیټ نه غواړي. نو دوستانو تاسو هم په دې ډول کولی شئ دغه ستونزه هواره کړئ. نو دوستانو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه وي دغه ویډیو در سره لایک یې کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ تر څو دغه ستونزه هغوی هم حل کړي. دوستانو هیله در لرم چې چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای